السلام علیکم دوستان، زه امردین جمالي یم او تاسو ما چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، نن د نومبر 5 2024 کال دی او په امریکا کې د ټاکنو ورځ یا الیکشن دی چې په دې ورځ امریکایان ځي خپل د خوښې ولسمشري او داسې کانګرس او نورو څوکۍ دپاره خپل رایه کاروي. زه هم خپل په وار ولاړم او خپل خوښې ولسمشر د کانګرس استازي او نورو څوکۍ دپاره خپل رایه وکاروله. دوستانو، د دې ویډیو هدف دا و چې زه تاسو ته غواړم د امریکا خپل د الیکشن پروسس یا د ټاکنو پروسس دی دا تاسو ته معرفي کوم او تاسو په دې باندې پوه شئ چې امریکا کې د ټاکنې څنګه ترسره کیږي. په امریکا کې اکثریت رایه مهمه نه ده. په دې خاطر اکثریت رایه مهمه نه ده چې دلته یو بل شی په دی په نام د کالج یا الکتوریال ووت یا انتخابي رایه ده. په امریکا کې هر ایالت چې دی خپل ځانه یو انتخابي رایه لري. مثلا که تاسو په اوس اوهایو ده، که تاسو اوهایو وګورئ، مثلا اوهایو 19 انتخابي رایه لري. هر چا چې د اوهایو کې اکثریت رایه ویوړل دوی هغه 19 رایه د ځانه کوي او په ټوله بیا دا ټوله 1538 رایه دي. د ټول امریکا کې انتخابي رایه چې دي 1538 رایه دي او هر ایالت د ځانه یو خاص یا مثلا یو ځانګړی نمبر لري، یو ځانګړی انتخابي نمبر لري. اوس مثلا که تاسو وګورئ لکه تګزاس کې موږ 40 انتخابي رایه دي او که تاسو کالیفورنیا کې وګورئ 54 او دا رایه په اساس د نفوس او د نورو داسې مسایلو په اساس باندې دوی دا رایه جوړوي. اوس هر چا چې مثلا یو ایالت وګټي، اوس مثلا فکر وکړه کالیفورنیا، که هر چا چې کالیفورنیا کې ډېر رایه راوړله هغه انتخابي رایه هغه دوی ګټي او د دوی کېږي. نو داسې زه دا مپ سره شریکوم. که تاسو وګورئ اکثریت د سره ایالتونه چې دي دا ریپابلیکنز دي او ریپابلیکن یا جمهوریت خان دي او په دې ځای کې دوی اکثریت رایه وړي او هر ځای کې چې دوی اکثریت رایه واخیستله په هغه ځای کې بیا دوی هغه الکتوریال ووت چې دی یا کالج ووت چې دی د هغوی کېږي او که دغه کالج ووت د 270 نه واوښت، هر چا چې 270 ووت یا 270 رایه واخیستلې هغه بیا د امریکا رئیس جمهور معرفي کېږي، د امریکا د ولسمشر معرفي کېږي. نو اوس که تاسو دلته پام کړی اوسئ وګورئ مثلا په نیویارک کې او داسې کالیفورنیا کې ګورئ چې مثلا رایې یو ځای کې 28 دي، بل ځای کې 54 دي او داسې نورو ځای کې مثلا واشنګټن. هر ځای چې تاسو بلو وینئ په دې معنی چې دلته اکثریت دیموکراتان رایه ورکوي او اکثریت رایه چې د دیموکراتانو ده. هر ځای چې تاسو سور وینئ دا په دې معنی ده چې هلته رایه اکثریت د ریپابلیکنز یا جمهوریت خانه ده او اکثریت وخت دغه خپله د ریپابلیکنز استازی چې دی هلته رایه ډېره وړي. نو یا اکثریت رایه دوی وړي، نو په دغه خاطر الکتوریال ووت چې دی هغوی وړي. نو دوستانو بیا هم وایم تاسو ته چې په امریکا کې اکثریت رایه مهمه نه ده، مهمه دغه الکتوریال ووت، مهمه دا ده چې تاسو د یو ایالت هغه اکثریت رایه اوسئ. اوس مثلا تاسو وګورئ په کالیفورنیا کې امکان لري چې په میلیونونه انسانان رایه ورکړي او داسې مثلا په نیویارک کې په دې خاطر چې نفوس ډېر دی په ځای کې خلک ډېره رایه ورکړي، خو مګر الکتوریال ووت چې دی 28 دی او په دې ځای کې 54 دی. مثلا اوس تاسو مثال درکوم، فکر وکړئ اوس په تګزاس کې 2 میلیونه کسان راکړي. دا تاسو ته مثال درکوم. او په امریکا په دغه کې په کالیفورنیا کې فکر وکړئ 15 میلیونه رایه ورکړي، خو مګر تفاوت دلته تاسو وګورئ چې دلته توپیر یوازې 14 الکتوریال ووت دی. نو په دې معنی ده که تاسو ټوله هغه پاپولر ووت چې دی یا مثلا مشهوره هغه اکثریت رایه چې یو ځای کې د یو کاندید یا د یو نومان رایه امکان لري ډېره اوسي، خو مګر هغه په دې معنی نه ده چې رئیس جمهور کې یا ولسمشر کېږي. نو په اصل کې چې دی دغه الکتوریال ووت چې دی یا مثلا د انتخابي رایه چې ده هغه مهمه ده. اوس مثلا دا ټوله سره یو ځای کېږي لکه 3 دا سره یو ځای کېږي او بیا دوی الکتوریال ووت چې د انتخابي ووت چې دی بیا دوی د امریکا ولسمشر کولی شي چې 270 نه څار چا ډېره واخیستل هغه د امریکا ولسمشر شي. نو اوس بیا دوستان یو خبره دلته ده چې په امریکا کې سوینګ سټیټس دي، خو تاسو اوس دلته ګورئ مثلا دغه سره چې دي د اکثریت وخت کې یو خواته مثلا حتما ریپابلیکنز ته رایه ورکوي یا مثلا که هغه بل وګورئ مثلا دغه بلو رنګ چې دی هغه که تاسو وګورئ اکثریت دغه رایه ورکوي، دیموکراتان ته رایه ورکوي. خو مګر داسې ایالتونه دي چې اکثریت وخت دا سوینګ دی، په دې معنا ده چې دلته دوی کولی شي یو وخت کېږي چې دوی ریپابلیکنز ته رایه ورکوي بل دیموکرات ته. په دغه خاطر دغه نمایندان چې دي د هر ګوند چې دی یا د ریپابلیکنز چې دی یا دیموکرات چې دی په هغه اسټیټ باندې ډېر فوکس کې کار کوي. اوس مثلا تاسو که دلته وګورئ زه تاسو ته سوینګ سټیټس اوس ښیم، دلته
که تاسو اوس وګورئ مثلا پنسلوانیا چې دا سوینګ سټیټ دی، په دې معنا ده چې بعض وخت امکان لري چې دلته دیموکراتان ډېر رای راوړي او بعض وخت کې ریپابلیکنز. په دا خاطر دوی کوشش او تلاش دلته ډېر دی چې وکولای شي هغه سټیټ وګټي او دوی فوکس په هغه ځایونو کې چې دوی حتما پوهېږي چې دا اکثره دوی هلته ډېر کوشش نه کوي. او داسې نوره مثلا نیوادا ده او اریزونا ده، نیوادا ده او داسې ویسکانسن دی او داسې میشیګان. په دې ځایونو کې دا رقم دی چې سوینګ دی او معلوم نه ده چاته چې رای به کومه خواته لاړ شي او دوی کوشش او تلاش دغه دی چې دا سټیټونه وګټي او الکتوریل ووټ چې دی هغه د ځانه کې. نو دغه دی د امریکا د ټاکنو پروسس. دوستانه زه لرم چې دا ویډیو ستاسو لپاره ګټوره تمام شوی وي. نو که کوم کامنټ یا نظر لرئ حتما ما سره شریک کړئ، خوشحاله به سم او تاسو ته به زه ځواب درکړم. تر بل ویډیو تاسو خدای ته سپارم.